د روزنې مسؤلیت له شک پرته چې د اولادونو روزنه د مور او پلار دواړو پر غاړه ده. د مور لپاره هم نه ښایي چې د ماشوم په روزنه کې پلار له لاسنیوي راوګرځوي، بلکې نور یې هم دې ته باید وهڅوي او لارې چارې یې ورته برابرې کړي. د مور لپاره دا سمه نه ده چې د زوی د تنبیه او تهدید په تړاو یوازې په پلار تکیه وکړي، ځکه د پوهانو خبره بیا به پلار د زوی لپاره داسې وي لکه پولیس د یو مجرم لپاره. بیا به د اختلافات په صورت کې هیڅ د مهربانۍ او درناوي اړیکه نه وي. دا هم مهمه ده چې د مور او پلار د زوی پر سر په کور کې اختلافات بې پروا او عادي ونه ګڼو، ځکه دا د دوی سیاست او په ماشوم باندې ولکه کمرنګه کوي او زوی یې له دې فرصت څخه ناوړه ګټه اخلي او په خپله بېلارۍ کې مخ پر وړاندې ځي. اړینه ده چې ماشوم په خپل ځان باندې د مور او پلار ولکه په یوه ځای برلاسیتوب وګڼي. ښایي تر ټولو بد اغېز چې پر ماشوم باندې کوي هغه د خپل مور او پلار ترمنځ اختلافات وي چې دی یې په تړاو خبرېږي، ځکه دا په ماشومانو کې بیا پریشانۍ او اندېښنې زیږوي. تر ټولو بده خو بیا دا ده چې میندې او پلرونه د ماشومانو په زړونو کې له یو بل څخه کرکه او نفرت کښت کړي. همدا ځای دی چې بیا کورنۍ په جګړه ییزو ډلو باندې بدلیږي. د ځینو پلرونو په اند روزنه او تربیه په تاوتریخوالي، وحشت او توندروۍ باندې کیږي. د کور دننه به یې داسې تندی نیولی وي ته به وایې چې د غچ اخیستلو کومه وسیله ده او یا د ترهګرۍ نمونه همدا ده. همدا ټول د دې لامل سي چې اولادونه بیا ترې په څنګ وي او ټول ترې بېزاره وي، ځکه چې له غوسې او توندوالي څخه یې ویره کوي، نه یې درناوی کوي او نه یې ترې سترګه کیږي چې دا هر څه د روزنې له اصولو سره په ټکر کې دي او اسلام یې هم ردوي. ابن خلدون وایي څوک چې زده کوونکي، تر لاس لاندې کسان او خدمتکاران په غوسې او وحشت سره روزي، پر دوی به یې غوسه برلاسې سي او روح او روان به یې اغېزمن کړي چې دا هر څه بیا دروغو چل او فریبکارۍ ته رابولي، ځکه له غوسې څخه یې ډارېږي. همدا هر څه د دې لامل سي چې په لوی لاس هغوی ته فریب او مکر ورزده کړي.